أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس أو هداية كلاو منغا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس عليهم السلام تا كل من الصالحين دا طولود نيكان خلقنا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا أو إسماعيل واليسع ويونس أو لوط عليهم السلام تا وكلا فضلنا على العالمين او دي طولتا غروالي وركڑو منگا بخلق باندي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم او باز دا پلارانو دا دوینا و دا اولادو دا دوینا و دورنو دا دوینا طول لکا یو بل پنسب کی دی اللہ باز پلاران دی باز ورون دی باز بچی دی وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او غرکڑیو منگ دوی او ہدایت کڑیو منگ دوی تدنی غلاری ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ دا ہدایت دا اللہ یهدی به من یشاء من عبادی ہدایت کئی پدی سرچ آدر چیو بواری دخپلو بندگانونا ولو اشرکو او کشرک کڑیو دوی دی پیغمبرانو گورا لحبط عنهم ما كانوا يعملون خامخا برباد شي بوي د دوینا اغا عملونه چې دوی کول شرک سره اعمال ټول بربادي چې پیغمبرانو اعمال سره بربادي به دي څوک دي چې هغه وایي چې زما اعمال ته نقصان نه رسي اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة دا کسان دي چې ورکړیو منګ دوی ته کتاب او پوهه د دین او پیغمبري فإن يكفر بها هؤلاء بس که انکار کوي د دې مسلې نه دا کسان که څوک انکار وکړي د توحید نه پیغمبره او د مکې د مشرکان ونه مني فقد وکلنا بها قوما یقینا سپارلې د منګ دا خبره یو قوم ته ليسوا بها بكافرين چې نه دی هغوی د دین انکار کوونکي قوم څوک د صحابه کرام اوچت مؤمنان دي الله ویلي دي مني مکې مشرکان نور خلک شته الله وي ما هغوی له ذمواري ورکړې اولئک الذین هدى الله دا کسان دي چې هدایت کړو دوی ته الله فبهداه مقتدي نو په هدایت د دوی پسې روان شه پیغمبرانو سره چې کوم هدایت دې کې فائدې ذکر کوم ټول ته الله يغ هدايت بس روان شي نو كلبم اتجيو علم مثلا مني دي واعظ دي ومقرر نو مسلې ته بګوري هغه هدايت ته بګوري کوم چې دا سره ده او دې ته نه ګوري چې دا سوق دي دا پښتن دي کدا عربي دي کدا پنجابي دي تور دي کسپین دي او ته به هدايت ته ګوري قل لا اسالكم عليه اجرا توایا نغوالم زتاسونا پدی سمجدوری ان هو الا ذکرى للعالمین ندیدا مگر نسیت دید پار دخلکو وما قدر الله حق قدری او قدر ندکڑے دوی دا اللہ پلائق قدر دا غسرا پدی ایت کہ اللہ سبحانه وتعالی رد کی یا خو مراد مشرکان دی او یا مراد دلت یهود دی چی دی خلکو دا اللہ قدر ندکڑے سن قدر چی دا اللہ بکارو ولي ظالمانو دا خبرم کړیو اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء کله چې وی دوی نه دی نازل کړی الله په هیڅ بند باندې شي مکی مشرکان چې قریش ته دا ویل شو چې په دې تورات کې په دې زبور کې او په دې انجیل کې د پیغمبر تذکرې شتي ناوی په ډیر تعصب کړالو وي موږ دغه تورات او زبور او انجیل نه او دوی چې الله هیڅ شی نه دی نازل کړي الله دې ظالمانو دا خبر وکړه چې الله په انسان باندې په پیغمبر باندې هیڅ شی نه دی نازل کړي قلت ورته وایا من انزل الكتاب چا نازل کړي کتاب الذي جاء به موسى هغه چې راوړی دی هغه لره موسی عليه السلام نورا وهدى للناس رڼا او هدایت د پاره د خلکو تجعلونه قراطیس ګرځوي تاسو هغه ټوکړي ټوکړي دا وسله يهودي ته وي هغه تورات چې يهوديانو تاسو هغه ټوکړي ټوکړي کړو ولي تبدونها وتخفون كثيرا
ښکار کوئ تاسو باز د هغې نه او پټوئ تاسو ډېرې مسلې لوبې کولې که نه د یهودو خو تفصیل په دې تېر شوو سپارو کې بیان شو او په هغو کې غټه بیماري دا و چې الله کلام یې پوره واضح نه بیانو نو څه خبرې به یې ترې پټولې او څه به یې راښکاره کولې بس خپله مرضي وه وعلمتم ما لم تعلموا او ښودلی شوي دي تاسو ته خبرې چې نه پوهېدئ انتم تاسو ولا آباؤکم او نه پلاران ستاسو په هغې د دې پیغمبر په لار نو دا چا رالیږلي دي خو الله رالیږلي دي او دوی انکار وکړو الله یې شنې راکوز کړی قل الله ته ووایه الله دا هر څه کړي دي ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بیا پرېږده دوی په باطلو خبرو خپلو کې چې لوبې کوي قیامت په ورځ به یې پته ولګي مخکې تورات صفت بیان شو اوس د قرآن صفت بیانوي وهذا کتاب انزلناه مبارک او دا کتاب نازل کړی دی منګه برکت والا کتاب دی مصدق الذي بين يديه تصدیق کون کې دی دا کتابونو چې مخکې د دنه دي ولتنذر ام القرى او د دې دپاره چې ویرې ته اصل د کلو یعنی مکې والا ام القرى ام القرى مکی مکرمه ته په دې وجه وایي چې دا هغه اولنی کور دی چې د انسانانو دپاره د الله په حکم سره جوړ شوی دی بل دا ټول جهان قبله ده دا د ټولو ښارونو مور ده ځکه دې ته ام القرى وایي ومن حولها وهغه څوک چې چاپېره د دې نه دي مؤمنان دا دي ګوره والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به او هغه کسان چې ایمان په آخرت لري ایمان لري په دې کتاب وهم على صلاتهم يحافظون او دوی په منځونو خپلو ساتنه کوي اوس الله هغه خلک بیانوي په دې آیت کې چې هغه لوی ظالمان دي په دې مخلوق کې او په دې انسانانو کې ولې ځکه چې هغوی ډېرې ناروا خبرې کړي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ دا اولنی کار شو ولې دا ټول نه لوی ظالمان دي ځکه چې یو کار خدا دی چې په الله باندې دروغ جوړ کړي بل لوی ظالم څوک دی او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء یا وایي چې وحي شوی ده ما ته وحي نه شوی هغه ته د هیڅ شي یعنې څوک چې نبوت دعوه کوي په دروغ د ټوله لوی ظالم دی ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله او هغه څوک چې وایي زر دی چې نازل به کړم زه په شان د هغه کتاب چې رالیږلی دی الله دا هم د لوی ظالم دی الله وایي چې سړی وایي چې زه به د الله د کتاب په شان کتاب را نازل کړم او زه به ولیکم یا زه به تیار کړم یا زه به جوړ کړم نو ځکه الله اوس حال بیانوي د دوی د مرګ حال په کوم وخت کې چې ملک الموت راشي به دوی پسې وساتې اخلي نو د دې ظالمانو بیا څه حالي هلته الله وایي ومن اظلمو د دوی نه لوی ظالمان نشته اوس وایي وګوره د ظالمانو حال د مرګ په وخت کې ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت او کوینی تاغه وخت چې ظالمان به یې په سختو د مرګ کې سخته د مرګ زنکدن د مرګ والملائکة باسطوا أيديهم او ملائک اگدون کی لاسونه خپل اخرجوا انفسکم وی برو باسی ساگانی خپلی حدیث کې راځي چې کافر دا سا دا تختی بری بدن کې پټي دا ملائک په زور له باسی نو الله ملائک لاسونه خور کړي چې رو باسی دا سا اليوم تجزون عذاب الهون نن ورځ به بدله درکړی کېږي تاسو ته په عذاب د ذلت سره ولي بما كنتم تقولون على الله غير الحق فسبب د دې چې جوړول به تاسو به الله باندې په ناحق خبرې درو خبرې هم په الله پورې تړلې شرک هم کوو بدعات هم کوو وكنتم عن آياته تستكبرون او وی تاسو چې پایتونو د الله مولوی کولا یا او وی تاسو چې د آیتونو د الله نه مولوی کولا د الله آیتونه چې وبیا شو دي به تکبر کوي موږ به دې عمل نه کوو ولقد جئتمونا فرادا او یقینا راغلی تاسو موږ ته یوازې اوس د برزخ او د میدان محشر خبر روانه شو هلته د مرګ حالات ذکر شو چې دې ظالمانو نه چې سوزي په دې حال وځي دا وګوره الله ویرالی په باب سي په دې حال کې چې یوازې بالکل څنګه د نصیحت ته ټولو ته
چې دا مال دا بچی دا شهرت او دا دبدبه او دا قصې د دنیا دا ګورې تاسو هیڅ قبر ته نشي ولقد جئتمونا فرادا راځي ما پسې الله دې چې براشي یواز كما خلقناكم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړی وي ما تاسو اول پیر څنګه چې د مور د خېټې انسان وځي د قشن الله ته مخامخ کی وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم او پری خودو تاسو هغه څه چې درکړي و مونږ تاسو ته ورستو د شاګانو ستاسو نه الله یې چې مې درکړي هغه ټول پری خودو بچی مال شهرت نعمتونه نور هر څه چې الله ټول پری خودو ها بیا مشرکانو ته الله ناشنا خبره کوي دا وی د ذلت لپاره وما نرى معكم شفعاءكم او نينو من تاسو سر سفارشيان ستاسو الذين زعمتم ما غچ تاسو في ګمان کو انهم فيكم شركاء چې بشک دوی پتاسو کی شریکان دي یعنی تاسو په بچو په مال کې شریکان دي چی شو هغه باباګان او چی شو هغه پیران او چی شو هغه تاسو چې بوتره مدد شي او چی شو هغه معبودان چې تاسو جوړ کړی او شریک کړی مو په خپل مال کې او په بچو کې مشرکان څنګه د معبودان شریکي په مال کې لکه او چې سړی دا وایي چې زما په دې مال کې دومره حصہ د پلاني بابا ده او دا اوس پورې زموږ په دې ملک کې موجود ده پلاني بابا په نوم به دومره خوراک ورکه دومره دانی به ورکه دا حصہ به ورکه دغه حصہ به ورکه نو دای شریک کړي دي ځان سره په مالونو کې کله چې انسان د مشرک مرشي الله وتعالى چې شو هغه ستاسو هغه شریکان هغه په مال کې چې شریک کړي او په بچو کې شریک کړي وو تاسو دا زموږ سفارش کې چې شو راي ولې کړي چې سفارش وکړي لقد تقطع بينكم يقينا پریکړې شو تعلقات ستاسو ترمنځ وضل عنكم ما كنتم تزعمون او رکشو ستاسو نه هغه چې تاسو به ګمان کوو هغه ټول خبرې لاړې دړې وړې شو پته ته ولګېږي چې هغه موږ چې سوي هغه ټول درو اصلي لوبه نو سلوي راشي هغه حقيقي معبود پیژنې دغه کمزوري معبودانو کنه چې هغه تاسو سره په آخرت کې نشي ودرېدې په قبر کې سره نشي ودرېدې مرسته دي نشي کولای الله وراشه هغه حقيقي معبود پیژنه هغه څوک دی ان الله فالق الحب والنوى یقینا الله چون کې د دانو او وډکو دی يخرج الحي من الميت روباسي ژوند د مړینا ومخرج الميت من الحي او وستون کې د مړی د ژوندینا ذلكم الله دا صفتن على الله دی فانا تؤفكون كم طرفتا ګرځولې کیږي بیا د حق نه وړي فالق الاصباح چون کې د سبا دی شپه وچوي ویشلې نو سحر ته وباسي دا الله دی وجعل الليل سكنا او ګرځولې د شپه راموالا والشمس والقمر حسبانا او نور او سپومې د پاره د حساب دا نور او سپومې الله ولې پیدا کړی د حساب او کتاب د پاره کله به ذکر الله وکړي تعلموا عدد السنين والحساب چې تاسو د کلونو د میاشتو د حساب کتاب پته ولګي انور چې راوږي موږ ته پته دا ورځ ده چې ختم شو بیا شپه ده بیا بل ورځ ده او په دې طریقې سره زموږ د ژوند د حساب روان دي په دې سپومې سره موږ میاشتې پیژنو الله حسبانه د حساب لپاره پیدا کړی که سره دا وی چیرې ناشنا نظام د دنیا روان دي تعجب کې لاړ شي چې دا بچا پیدا کړی دا دنیا او د دې ناشنا نظام بده چي الله جواب کوي ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز د غالب ذات او د پوها دا ارشه چې دې په خسته نظام کې روان دي دا نور او سپومې او دا شپه ورځ بدلیږي را بدلیږي او په دې کې څه اختلاف ناراضي دا ګډ وډ کیږي نه الله د زمان د زړه مالګ ولې بس په طریقې سره روان دي وهو الذي جعل لكم النجوم او الله غزات چې ګرځولې دي تاسو لرستوري لتهتدوا بها چې لار عمومي تاسو باغې سره
في ظلمات البر پتیرو د وچا والبحر و دریاب کی ستوري الله دې پیدا کړی یو کار د ستورو دا دی چې بدی سره لار معلومي قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون یقینا په تفصیل سره بیان کړی دي موږ دلیلونه دا قوم د پاره چې پويږي وهو الذي انشأكم من نفس واحده او الله غزات چې تاسو پیدا کړی دی یو نفسنا آدم علیه السلام فمستقر ومستودع نتاسو لزید و سیدو دی و زید امانت دی دو زین اللہ منگ پیدا کری یو زید و سیدو دی او دویم زید امانت دی نو زید و سیدو اغدا دنیا دا او سبحان اللہ امانت کمی دا اغدا قبر دی نو پا دی قبر کی بتاسو پراتے دا غشان بیا اللہ تمخامح کی دی اللہ دا زین لما جو کری قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون یقینا په تفصیل سره بیان کړی دی موږ دلیلونه دا قوم د پاره چې پويږي وهو الذي انزل من السماء ماء او الله غزات چې نازل کړی دی د اسمان نوبه فاخرجنا به نبات كل شيء نراويستلی دا منگا پاغی سر گیا دهر شی فاخرجنا منه خضرا نراويستلی دی منگا داغینا شنکے اسے شنوالا جتا سونی اللہ داغینا منگا رو بس نخرج منه حبا متراكبا روباسو منگا داغینا دانی لاندی باندی ومن النخل او دكجرنا من طلعها قنوان دانيا او دكجرنا دكسور داغينا غنچكنا نيجدي اخي استغنچ غنچكنا دكجور دونو دا الله يا طول ما راويستي ما پیدا کړی وجنات من اعناب او باغون دانګرو والزيتون وخنا والرمان وانار مشتبها وغير متشابه چې یو شان دی په پانو کې او نه دی یو شان په میوه کې زيتون او انار الله په پانو کې یو شان دی وګوره په میوه کې یو شان نه دی فرق پکی دے انظروا الى ثمری اگوری میوی داغیتا اذا اثمر وینعی کلچ میو ونیسیو پخیدو داغیتا دعوت ورکی اللہ تی انسانانو تو فکرو کئی پدی میوو که بیچ کلا دا میوو پخش بیوی ان فی ذالکم لآیات یقینا پدی کی خامخا ډیر دلیلونه دي د الله د طاقت لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان لري قد الله طاقت او د مشرکانو ظالمانو دي کردار ته وګور وجعلوا لله شرکاء الجن او ګرځولي دي دوی الله لره شریکان پیریان هدي ته وګور دغه زورور الله سره پیریان شریکان کو وخلقهم او پیدا کړی دی الله دوی نوم دغه الله د پیریان پیدا کړی دی نو چې الله د پیریان پیدا کړی دی نو تاسو د پیریان به الله سره شریک وخرقوا له بنين وبنات بغير علم او جوړ کړی دی دوی په دروغ الله لره زامن او لونه بغیر د پوهینا سبحانه پاک دی اللہ وتعالی وچتے عما یصفون دا خبرون چی دوی بیانی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانون و دزمکی دے انا یکون له ولد سنگ کی دیشی دا غد پار بچی ولم تکن له صاحبا او نشتی اغلر خزا وخلق كل شيء او پیدا کړی دی هر شی او هو بكل شيء عليم او هغه پر شی باندې پوه دی ذالکم الله ربکم دا کارون ولا الله دی رب دی استاسو لا اله الا هو نشتی لایق دی عبادت سوا دا غنا خالق كل شيء پیدا کون کے دا ہر شدے فعبدو بس خاص بندگی کوئی داغا وهو على كل شيء وكيل او اغا اللہ پارشی باندی زموار دے
لا تدركه الأبصار نشرا غير ولي الله لر نظرنا وهو يدرك الأبصار او غرا غير نظرنا لرا يوم كبد إدادة واضحة چې الله هر شي ته ګوري خو دې څوک نشته چې الله وګوري او په خپل نظرونو کې راګیر کی اکم مخلوق دی چې الله به خپل نظر کې راګیر کی الله غزاد ته چې څوک په خپل نظرونو کې نشي راګیرول ها الله هر څه په خپل نظر کې راګیر کړی دی وهو اللطيف الخبير او هغه باریک شیزونو لرا لیدونکې خبردار دی قد جاءكم بصائر من ربكم یقینا راغلی دی تاسو ته دلیلونه د عقل د طرف در استاسونه بصائر هغه دلیلونه چې هغه عقلی دلیل هغه سړی ته فائدہ کوي چې عقلی کار کوي عقل اوس د کوم د الله د قدرت نخي چې ما بیان کړی د کوم چې الله وې دا یو سړی ووري او بیا هم د درګاه لږه دربار لږه قبر ته ځي سجدي لګي الته پلاني تر مدد شوی او بل تر مدد شوی او پیغمبر تر مدد شوی او بیا په تعویذونو عقیده بیا په کانو په ونو باندې عقیده نو عقل نه استعمال کړي کوي دوه مګر سر کې جدا کم عقل پروت کې کدا دي استعمال کړو کنه کدا دي استعمال کړو په به شي بیا په دې باندې چې د عبادت حقدار یوازې الله دی ځکه الله وي زموږ طرف نه چې کوم دلیلونه درغلي دي دا د عقل والو د پاره درغلي دي فمن ابصر فلنفسه بچا چې په حاصل کړه د دې دلیلونو نه فائدې د خپل ځان د پاره ده ومن عمي فعليا او څوک چې ورن شو د دین نو وبالهم پاغه باندې دي فائدہ او نقصان د خپل له وما انا عليكم بحفيظ او نیم زبتا سو ساتنه کونکه وكذلك نصرف الآيات او دغه شاید په تفصیل سره بیانو منګایتنا چې خلک هدایت واخلي او د مشرکانو د دې خبرې نه ووري مشرکانو وسی وليقولوا درست او دې د پاره چې وې دوی تال وستلې دې د پلانینا ظالمانو بداوي وی دې پیغمبر د قران د په مکه کې یو نصراني وشیدو عجمیو نصراني او عجمیو عربي جيب ولنو نو دی بداوی دی مشرکانو وی دی داغه سره کینوی دا خبرې داغه زده کړی دی وی انن سبب وی چې کله څوک حق بیان کی وی تا جی کوم مدرسې کې سبق ویلې تو چې ما پلانېګا استادان جو استوا بیان دي نه مدرسې دی برابر نه رقم کې چې سبق ویلې دغه شمه د مکی مشرکان وی دی پیغمبر د هغه نصرانی نه وی دا قرآن زده کړی دا د الله کتاب نه ولنبينه لقوم يعلمون او دې د پاره چې بیان کو منګه دا د پاره دا قوم چې پويږي اتبع ما اوحي اليك من ربك تابداريو کدا غس چې وحي شوی لته ته د طرف دربستانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات ډیر زیات هر ورځ د مشرکانو نوې مطالبه الله وتعالى تتابداري دغه وحي کوا لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت مگر الله دی واعرض عن المشركين او مخوال او د مشرکانو خپل دعوت چلوا ولو شاء الله ما اشركوا او که غوښتي الله نو دوی به شرک نه وکړي موږ بار دا مسله بیان کړیم دا او د مخکې درسونو کې چې ولي ک الله غوښتي د ټول خلکو په توحید باندې وي خدای الله بار کار کې حکمت شیطان پر خو دې شرک مشتي بدعت مشتي کفر مشتي شهوات مشتي په دې کې ایمان پته لګي وما جعلناك عليهم حفيظا او نه ګرځولې مونږ ته په دوی باندې ساتون کې د عملونو د دوی وما انت عليهم بوکیل او نه ته په دوی باندې ذمہوار کله دې سم کې چې دای تنګشینو مخالفین ته کنزلی وکي الله وی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او کنزل مکوي یا کسانو ته جراب لګي دوی سیوا د الله نه دوی دي بوتانو ته معبودانو ته بجری دي موای هلکه دي ګره باطله خدای اخلاق دي چې الله یې داعی ته او عالم ته ولي فيسب الله عدوا بغير علم بس کنزل بو کی دوی الله ته د وجد دشمنین پنا په سرا كذلك زينا لكل أمة عملهم
دغشي خیست کړي دي منګه هر امت تعملون داوي ثم الى ربهم مرجعهم بیا برب د دوی تواپسی د دوی فینبئهم بما كانوا يعملون نو خبر باور کی دوی ته پاغ عملونو چې دوی کوي مشرکانو به قسمونه خورو وی کدی زمونږ د مطالبه پوره کی د پیغمبر او د معجزې مونږ تر ښکاری کی مونږ به ایمان راوړو مونږ به داو کو مونږ به داو کو واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمون كي دوی په الله باندې مضبوط قسمون خپل لئن جاءتهم آية کراغ لدوی ته یو نخا ليؤمنن بها نو خامخا ایمان براوړي دوی پاغي دروغجنو تو ګرو قسم به مو وړو هډيري پیری خو الله نه خیر احکار کړی دي باندې خو قلت ورتو آية انما الآيات عند الله یقینا د معجزو اختیار خدا الله سره دی خو مؤمنانو غټ ارمانو د مسلمانانو چې دوی چې کوي مطالبه کوي چې الله پوره کوي نو زمونږ د ایمانونو به مضبوطیږي او په دوی به حجتون قایمیږي او که څوک ایمان راوړي رابو الله اوس مؤمنانو ته وایي وما یشعرکم او څه پوهیږئ تاسو انها اذا جاءت لا يؤمنون کی دی شي دا معجزې کله چې راشي دوی ته نو دوی به ایمان نه راوړي مؤمنانو ته الله تاسو خو ډېر زور لګولی دی چې دا معجزې دې راښکاره شي خو تاسو ته څه پته ده اوس که دا الله وایي زه راښکاره کړم او بیا هم دوی ایمان را نه وړي ونقلب افئدتهم وابصارهم او اړو راړو زړونه د دوی او سترګې د دوی كما لم يؤمنوا به اول مره لکه څنګه چې ایمان نو راوړی دوی پاغه اول ځل الله اوس هغه سزا بیانوي وایي ما کتاب نازل کو او دې خلکو اول پیر ونه منو نو زما سزا اوس د دوی دپاره دا شوه چې د دوی زړونه الله وایي زه د ایمان نه اړوم که غټه معجزه هم راشي خو دوی ته د ایمان توفیق نه میلاوي الله چې کله به انسان عذاب راوړي دا د الله نشنه عذاب دی چې سړی بیا په هغه مخالفت کې او هغه بيديني کی پریدي ونذرهم في طغيانهم يعمهون او پریدو منګ دوی لرا پسر کشي د دوی کی سرګردانه ټول عمر له دوی د سرګردانه ګرځي او ټول عمر له ذلیل ګرځي د سدلاشه د دې دلاسه چې دوی اول پیروم د قران نو منلې معجزات نه دي منلې د پیغمبر نه ده منلې دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله سبب سوره الانعام د یولس نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې د قران او د حدیث نه فائدہ واخلو الله سبحانه وتعالى دې زمونږ په دې مبارک میاشت کې زمونږ کم تک خطا عبادتونه دي الله دې قبول کړي او الله سبحانه وتعالى دې د قران زمونږ لپاره سفارش کوونکی وګرځي او الله دې زمونږ حشر د قیامت پر ورځ الذين كانوا پیغمبرانو شهیدانو علماء سر دي الله کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين